ارڅه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پریان ناشي او ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی او هر سړی د تر مطلبه پورې یار را سره او تر حجته یو سړی او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کیږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه د یار دا مسله په کمبل نه حل کیږي او ما نه د مات زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي او تا ته به لفظونو کې غم څنګ بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موسکي سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات په هم وهي سړی او تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی تا پسې د خوب سله د زخرو ګولۍ خوري سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نم راځي سړی او دغه طاهره لیک راته فرمایش کړی او د هغه په فرمایش دغه یو څو شعرونه دي چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پښې وې چېرته ونه نه وه درمانه تلې مې که دې ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه ډېره مننه